زما په کورونو به چاپې نه وي غیر قانوني او که دې بیا وواللې داسې نو انشاءالله دا چوک به ته موږ د سرونو ډکوي انشاءالله که خیر وي. زما محترم ملګرو د دې ظالم حکمران خلاف او د دې کمرتوړ ګرانۍ خلاف دا عوام راغونډ شوي دي او دا جلسه او مظاهره موږ د خپل جمعیت علما اسلام قائد او د خپل ملت اسلامیه قائد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب په حکم باندې دلته منعقد کړې ده او یوازې دلته نه بلکې په ټول ملک کې د جمعیت علما اسلام کارکنانو نن راوتي دي د دې کمرتوړ خلاف ګرانۍ. زما محترم ملګرو تاسو موږ باشعور خلک یو خمقل ناپوه نه یو روټۍ موږ خولې ته وړو روټۍ وړۍ موږ پوزې له نه وړو روټۍ وړۍ موږ غوږونو له نه وړو په هره خبره باندې موږ ښه پوه یو چې زموږ دا حکمران ظالم په دې ملک کې چې کله مسلط شوی دی هغې وخت نه په دې ملک باندې یو قات او یو سپیرتوب را روان دی او نن وخت تر وخته په هر یو شی کې میاشت په میاشت باندې ګراني کېږي. ډېر افسوس په دې خبره باندې دی چې کله په ضلع کې څه مسله راشي نو ته موږ له راشې موږ راوغواړې چې علماو موږ سره تعاون وکړې موږ تا سره تعاون کوو هر ټیم تعاون کوو نو د دې دا نتیجه ده چې ستا افسران به زما مدرسې ته ځي او په هغې به چاپې کوي په هغې به د علماو بېزتي کوي. واوره که آینده دپاره داسې وشو بیا به موږ ټولې مدرسې روباسو او بیا به موږ دې عوامو ته ځو او ټول به بیا په دې چوک انشاءالله ودرو خو هم ده که نه مدرسې ته به نه راځي. مدرسې له به نه راځي د علماو بېزتي به نه کوې د طالبانو بېزتي به نه کوې زما په کورونو به چاپې نه وي غیر قانوني او که دې بیا وواللې داسې نو انشاءالله دا چوک به ته موږ د سرونو ډکوي انشاءالله که خیر وي. زما محترم ملګرو د دې حکومت یو بېدیني نه ده یو ظلم نه دی یو زیاتی نه دی ټولو عوامو ته وایم چې د نن نه وروستو د دې حکومت خلاف ملا وتړو میدان ته روزي او د قائد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمان په آواز باندې لبیک وکړئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.